ایس به هم نه کوو در په در اوس هم یو خاورې په سر به بیا هم یو وای ما ته په ځان بدي نه ښکاري د خیره چېرته روان یې د پوزې سوالم دی او پوزې پورې رایه شو شاپینګ له روان یو زما خو په زړه تړ شو یا الله خیر اوخیا الله سمریني لږ اوبه راواله سړی رانه مردار نشي که ده رانه مړ شو نو بیا به دا شاپینګونه چېرته وي او که نه پاڅه هلکه څه چل پې وشو دادي اوبه پې واچو باران شو خدای خیر که ګوره سویټي په خواره خوله باندې سربې خبرې خوند نه کوي که خپله خوله یادې نو هغه خو پیدایشي خواره ده او که ما یادې نو زه خو ژوندی په خبرو باندې یم ګوره ما ته په دې ځان بدي نه ښکاري سویټي خو دا زه بیا مې وایم چې شاپینګ ډېر فضول کار دی ګوره اوخیا شاپینګ ته فضول مه وایه ګنې خوله به دې کږه شي او د ټولو ښځو خیرې به واخلي ګوره تاسو ولې نه پوهېږئ زمونږ دومره آمدن نه دی که نه په ما د مالک مکان د شپږو میاشتو کرایي پاتې ده نو کرایي سره د شاپینګ څه کار دی شاپینګ کول زموږ کار دی او کرایي ورکول ستا کار دی وای نو زه ته څه ووایم چې ستاسو د شاپینګونو زه خیر ته کېنولم اوخیا ته مخکې کم داسې د اوتي نواب وې داسې د پیښور ارباب وې داسې د دوبۍ شیخ وې داسې د پنجاب ته چودري وې مخکې هم د ککدو وې او اوس هم دغه ګوګوشتو یې چې څنګه مخکې وې اوس هم هماغه ښځې یا الله چا رښتیا ویلي دي خوله چې اموخته شي اس نه دی چې خیزه شي زما د ښکلې ځوانې بیا او بیا نوې دوران دی زما د ښکلې ځوانې بیا ډارلینګ ما ته پته ده په سر باندې درد دی واله چې مې له پخې دي ګلپاڼې ستا د ګلپاڼې دي نه خورونه زه زار شي تا سره زما څومره فکر وي ویم دا ګلپاڼه به راته نه وی دا راباندې ډېره بده لګي اورې که نه که دې نه راته ګلفامې وی نو خیر دی ښځه ټیشو ګلفامې به درته وایم تا ته پته ده دا تور او سپین معلومول غواړي نو دا خو څه دومره ګران نه دی توري او سپینې خو ستا مثال هم د پولیس والا دی اورې که نه ولې ما خو لاسې ویلي هم نه دي ما خو تا ته همدا وې پولیس والا شک راباندې وروسته کوه چې زه تا ته خبره خو کوم که نه خبرې ګلفامې دا نوي کرایدار چې دي که نه دې ما ته څه مشکوک ښکاري دکه د پولیس والا شکونه کوي دکه مې وي دکه د پولیس والا شکونه کوي ګوره پولیس والا که شکونه کوي که نه نو هغوی خو د پیداګیر دپاره کوي خو ستا شک چې دی تل فضولي ګوره ګلفامې زما د شکونو ته فضول مه وایه ګورې ما چې کله هم په تا شک کړی دی که نه د یو نوې معشوقې نه ته ما خلاص کړی ای ظالمې تا خو زما هره خواري په اوبو وړې ده ټیک ټاک ما پسې څه دي وویل تا پسې مې سم نه دي ویلي ویم چتې پسې یو د چتې خوروا پسې تا دا چېرې چاته وویل او ځان ته مې وې ځکه چې کاسه په کاسه ده او کوده په کوده ده او تا ته چې ګورم که نه نو ګره په ګره ده ګره په ګره ده نو اوس دا ګره څه ته وایي ګره یو دومره غټ ډیري ته وایي چې زما غونته بنده تې شاته نه ښکاري اوفو دا څه په ګډوډو سره ګوره خبره څه وه او دا تا ته څه جوړ کړل
وای ښځې څه به یې درته ویم اور لا لګېدلی نه دی او لوګي یې تر اسمانه ورسېدو. اوف ګلفامه یو خو روک د ستا د اور شه روکي لوګي شه او روک ته شي. ویم ښځې درته ویم دا خوله دې لږه سمه خوځوه اورې که نه. ویم چې ګیدړ چې تنګ شي که نه نو په ازمرین بیا وردانګي. ویم ما دومره مه مجبوروه دومره مه مجبوروه چې دا لیونی ګیدړې غونته در باندې در ټوپ کمه. زه مړه ته خو د خپل سوري نه مېرېږي چې په کوڅه کې څوک ټوخي وکړي که نه نو څلور ورځې ته د کوره بار نوځي ته به یې چې ته ماته نه معلوم. زه ورشه شابه هغه تور سپین معلوم که. بیا کوم تور سپین معلومول دي؟ ورشه د کرایدارو نه شناختي کارډ فوټوسټیټ یې راوله تاڼه کې جمع کول دي. ټیک ده که نه ور به شمه. دې کرایدارو سره لږ په روب کې ملاوېږه آخر ته مالک مکان یې وایي. ویم چې سړی درنېږي که نه نو دا کوره درنېږي چې تا ته زه سپک یم نو بار به څنګه دروند شم. هغه وایي په کور کې د ډوډۍ درک نه لګي حجره کې میلمانه ساتي. پام کوه ګورې میلمانه راپسې رانهولې ورشه هغه لوښي پراته دي هغه ووینځه تا ته خو پته بیا زما لاسونه خرابېږي. پته ده راته ښه ده چې ما نیل پالش نه دی لګولی. ورشه که نه تا نه خو زه د میک اپ سامان یم چې دی په ګوټونو باندې منډم چې تا به د پام نه شي. هاي هاي پرنسا تش د نامې پرنسي دې دواړه لاړل شاپینګ لا اوس به دلته آیس کریم او برګر هم پکې وخوري او ته یې پرېښودې د کور څوکیدارۍ ته. خو زه خیر او خیران وایي که نه چې نه شرمېږي نو په څه به وشرمېږي. یو کار کوم زه هم پکې وځم او یو چکر راتاوم چې دې راځي دې نه به وړاندې واپس کور ته راشم. اورېږه دا کچن بندول غواړي بیا چېرته پیشو لوښي مات نه کړي. یا جینکو نه رښتیا لکانو یا خدایه دا په ما باندې څه چالو شو. ویم کور څوک شته؟ زه ګلفام یمه شهزاده ګلفام زمانه لږ بدرنګ خو مشهور ځکه زیات شو چې شهزاده وه. ویم چېرته روک شوی یا ګوره زه ګوره ډېر غوسهناک سړی یم که ما له غوسه راله که نه نو اور به بلي او لوګي به تر اسمانه رسېدلي. دا سیوان پراته دي او سیو به ځان له خو جوړې دروازه را پورتې بنده که. یا لکه پرنسه زه دلته یمه دروازه کولاو که ګورې دروازه کولاو که ګورې زه ډېر خراب سړی یمه پرنسه. ویم زه دومره خراب سړی یم نه یمه اورې که نه دروازه کولاو که. وای خدایا زما دې قسمت ته وګوره ورپسې شپې غنم زما وای د اس نه کوز شوم او په خر باندې سور شوم دوست راته دشمن شو دروازه کولاو که. زه ګورې په زړه باندې ډېر راځه کېمه ډېر په زړه باندې راځي کېمه څه چل به را باندې وشي دروازه کولاو که. آی چې د میږي مرګ راشي نو وزر یې وشي او د ګیدړ مرګ چې راشي نو د خار مخه وکړي او لرګي ته چې خدای پاک په بدو شي نو د ژرندې ټکټکۍ ته جوړ کړي او انسان چې لیونی شي نو واده وکړي او په والله د واده نه وړاندې ما هم وې ښځه د کور نه جنت جوړوي خو د واده نه پس مې کور جنت نه شو البته ژوند مې دوزخ ضرور شو. ښځه به مې بازار کې د شاپینګ مزې اخلي او زه دلته روډ ماسټري کوم. په خوراک باندې م ستړی شوم. وای ښځې ویم په کور کې د په ارام نیم خوښ خو څه ناڅه کار به راله را پیدا کې. هی ویم موبایل هم رانه په کور کې پاتې شوی دی
ویم چې کاږه شي که نه نو د هر طرفه کاږه شي اورې که نه چې کاږه شي نو د هر طرفه کاږه شي وای خدایا اوس به څه کېږي په ما خو ساډوبې راځي اچا رښتیا ویلي چې چاړې په سر شي نو خدای په زړه شي وای وای ګنه وای دا کور خو ماته دروند ښکاري لکه چې پیریان ماماګان دلته موجود دي پیریانو ماماګانو ما سره به ګزاره کوئ اورې که نه زه ډېر ښه سړی یم چاته د کانګړې په ټس کې مې بټاګرام نه کوي او د خر په ځای مې کولال نه کوي ماته پته ده چې تاسو به داسې زیاتې نه کوئ ما سره به هیلپ کوئ ما سره هیلپ وکئ پیریانو باباګانو خفه نه شئ او ما به خفه کوئ پیریانو باباګانو پیریانو کړکۍ ده خدای کړکۍ نه خو ټوپ کول هم ډېر ګران کار دی که زه دومره بادر وې نو نوم به مې فتح خان و وای که نه بیبي دا خو ډېر اوچت ځای دی نه لاندې ټوپ کولی شم او نه بره خاتی شم اوس به څه کومه وای سویټي ډارلینګ خبره خو مې اوره که نه نو تاسو زه ګورئ نه منم بالکل نه منم تا ماته دروغ ویلي دي ګوره سویټي ډارلینګ تا ماته ټول عمر دروغ ویلي که ما تا ته یو ځل دروغ وویل نو څه چلو شو هغه څوک دي دا خو ماته جوړ غل ښکاري که خدای مې نه غلطوي ده سره به څه کوم دی به د غوښتو غوبل کوو چاپي کوو به خمبیره کوو به بالکل د نشاستې حلوا به ترې جوړو بالکل دا زموږ ده پوزې سوال دی راځه چې ورځو پې راځه چې ورځو پې زمونږ کور ته بلا نه راغلی دا ولې وای پرنسه وایم ته خو دې استاده دې ښځې خو والله چې ډېر دروند لاس دی نازک لاسونه دروند وای باس دی یاره باس دی که فیل دی غلا یې کړې ده غلا راباندې که فیل نو باس اخر تاسو په دې کړکۍ کې څه کولو وای که نه وای وایم په کړکۍ کې مې ګډه کوله ګډه ته غلا ته ګډه وې دروغجنه خوله به دې کږه شي وای خدایا پاکه د نامې نه دې زار شم وایم ګډه د سپینه خلاصه که د شرمخ په لاس کې ورکه توبه خدایا توبه د سپی دې چاته وې او صاحب ما ته هم پې ځان بدي نه ښکاري دا شرمخ دې چاته ووې او دا ګډه دې چاته وویله وایم غلی شئ خدای ته وګورئ که نه اوس درپسې اشي بیګم راولم چې برابر مو کي وای که نه صاحب خدای ته وګورئ اشي بیګم رانه ورې ځکه خس یې که نه مونږ له بس یې وای تنکۍ ملا مې ملا ماته شوه نازکه ملا مې ماته شوه راځه لیټه یې بدله پخه کمل نشاستې راځه دننه ځو راځه مونږ ته څه پته وه چې دا ته وي صاحب وله خدای ظالمه تا خو زه چورلټه مړه کړې ومه نه رښتیا مړ کړې ومه دا خو هله صاحب له شربت وای نه شربت نه څکمه تازه وال مې خوړلي نرۍ رنځ به مې شي نو بیا به دلې شیره پخوو نه شیره هم نه خورمه نو ولې صاحب شیرې سره مې دښمني ده څه وای نه شیرې سره مې دښمني نه ده خو ظالمانو د شیرې د خوراک مو کبه ګورې ګلفام صاحب خفه کېږئ ما نو وای دا چا وای دا پخپله نو بیا ګیله سله کېده بله سویټي بالکل ټیک وی ګلفام صاحب
او کنه سویټي خو به ځکه ټیک وای چې ستا کوروانې ده نه رښتیا کورودانې ده او ښه خاوند هغی چې د ښځې غلطې خبرې ته هم ټیک وای یا واه کوي. ګلفام صاحب بس چپ شه که نه د نن سبا خاوندان ډېر مظلومان دي په جهان باندې. داسې وګڼه چې موږ د یو ونې لرګي یو خو څه لوی او څه واړه یو. او لرګي خو یو خو کاږه لرګي یو بلکې مات ګوډ لرګي یو. وای ګوره ګلفام صاحب دا کوږ لرګی به سموله مو غواړي که نه ځکه چې دی بیا بار کې تړلی کېږي نه. درته وایم سم شئ ټیک شئ. ګورئ تاسو د خپل حد نه وځئ. ما ته عاشي بیګم هم وایي چې تا کې خو اډوروب نشته. ګلفام صاحب هغه بالکل غلط وی. ستاسو غوندې کې روبدار انسان خو به په دې ټوله پښتونخوا کې نه وي. رښتیا بالکل رښتیا. ما خو چې تاسو په ړومبي ځل لیدلي وي نو ما ویل چې ستاسو به تعلق د هلاکو خان او د چنګیز خان د خاندان سره وي. او دې کاته پرنسه ویم دې زنانه او نسي زده که مړه. صاحب انسان خو انسان دی زناور هم چې ستاسو نوم واوري که نه نو د هغه ځای نه 9 2 11 شي. وای الله ته مې جولای کې خیر واچه چېرته ډرون حمله خو نه شوه. دا خو پیشو وه په کچن کې لوښي راغوزار کړل. ښه پیشو ده. ویم دې پیشو سره به مې حساب کتاب کول غواړي ځکه چې هوښیاران وایي که نه چې جنګ نه کوي نو لکۍ خو به اوچته ساتي که نه. خدای خبر چې د ځانه متاثر ګلپاڼه بیا چېرته تللې ده چې نن راشي که نه نو نن به ورسره زه پوخ حساب کوم. دا د ځان یې راته څه جوړ کړي دي زړه مې شین شو زما ورسره اړو احساس نشته. خیر ما هم ویلي که نه نن چې راشي که نه نو نن به ورسره داسې حساب کوم داسې حساب ورسره کوم که چې به زه یو خدای را یاد کړم. په کور کې درک د روټۍ نه لګي او وی په حجره کې راته مېلمانه ساتي. ما نم دې خبر نه دی. زما نوم ماشي دی عاشي د سره به زه وګورم غوړمنګی دی لکه د ګلپاڼې په ځان میک اپ تپي او داسې نه خبر نه دی. او ویم ماله کله ناکله هغه خاوندانو پورې خندا راشي کم چې د خپلو ښځو نه یاریږي. ویم شکر دی ماله خو خدای پاک په کور کې دومره روب داب راکړی دی که نه چې یو اواز وکړمه نو ښځه مې د یرې نه په ټوپونو شي اورې که نه لکه د خدمتګارې راته لاس په نامه خدمت ته ولاړی اورې. او ویم چې چغه ووام په کور کې چې لا چغه ووامه نو بیا مې ښځه داسې په ټوپونو شي او داسې د یرې نه کیني او سترګې پټې کړي لکه چې پیشو په کاونټرې باندې راشي. خدای دې را باندې لوی نه ماتئ د شیطان غوږونه دې کاڼي. اوخیا اوخیا ته خو وایې چې زما بس ازمرې دي هغه خو ځان ته پیشمړي او تا ته شیطان وي. ګوره صاحب چې هر څه وایي که نه نو ټیک وایي ځکه که دی ګیدړ دی که هلاکو خان دی که چنګیز خان دی خو زه پکې ځکه څه نشم ویلی که صاحب دی ګیدړ هم وي نو د ازمري عزت به وله ورکوې. ودرېږه ګلفام صاحب اوس هماغه بیګم صاحبې ته کال کومه او دا ټولې خبرې ورته کومه. وای نه پام کوه ګورې دا دشمني را سره ونه کې یا لکه پرنسه دا کوروانې دې پوه که نه رښتیا کوروادانې دې پوه که اوس مې پې بې وخته بړته کوي. ای هی وایي چې غوټې کړې په چرګوړو په دې به باز نشي ټپوسه. یا لکه دا خو چې لکه زما بېعزتي کېږي او ته پکې خاموش یې. زه پکې څه ووایم صاحب ما ته پې ګورې ځان بدې نه ښکاري خو څه وکړمه که ښکته توکمه نو ګیره ده او که بره توکم نو برید دي. ویمه یو طرف ته توکه یا ګیره غرکه که او یا برید تاله که. تاسو چې کومې ناروا ویناګانې وکړې نو د دې سره زما پوخ یقین شو چې زمونږ د دې کور دا چتونه ډېر مضبوط دي چې دا تر اوسه په موږ باندې راډېری نه شو. ما وی زه به درنه لاړ شم ناوخته شو ښځه به مې انتظار کوي. کوتک پلاس او یا جارو پلاس. زمونږ دعاګانې در سره دي صاحب الله هم سر ته خیر که کیدای شي سمسی لاس کي. وای خدایا
زه خو مو لیوانې کومه وایم سله چې راغلی وم هغه خو رانه هېرو سله راغلی وي دا دغه دی د ما ښځه ما ته دا وایه چې کرایهدارو سره لږ روب کې خبرې کوه نو تاسو خو د ما د روب نه خبر یې که نه بالکل صاحب روب خو هم شته ښې او ګس نه پېژنې خو بس روان یې دا دغه ما دا وی چې د ما بیګم صاحبه ده که نه هغه وایي چې د دوی نه د شناختي کارډونو کاپی راوړی دا به کې لا بله کري وربشي او غواړي غنم نو زمونږ د شناختي کارت په کاپو باندې ستاسو بیګم صاحب څه کوي تاڼه کې جمع کوي